ته ګوره که نه موږ نن وایو چې شپه د رمضان ده یو څو ورځې بعد ګوره شپه د اختر ده الله وي په ځان یې ګرانه مه ګڼئ یو څو ورځې ایام معدودات شمارلی شوي ورځې ته ګوره که نه موږ نن وایو چې شپه د رمضان ده یو څو ورځې بعد ګوره شپه د اختر ده یاده کوي د زما دا خبره ایام معدودات الله وي په ځان یې بوج مه ګڼه ایام معدودات نو الله وي محنت پکې وکړو څو ورځې ایام معدودات ډېر خواږه زمونږ خپلوان زمونږ ملګري هغه د خاورو لاندې پراته دي الله په تا بیا راوستې نو الله وي فایده ترې واخلو څو ورځې بیا راځي نه راځي هېڅ پته یې نشته ایام معدودات نو الله وي دا د یو څو ورځو مېلمه دی قدر یې وکړئ رمضان دی یو څو ورځې مېلمه دی قدر یې وکړه ایام معدودات تشمار یو څو ورځې دي که دنیا ته دې پکې لږ نقصان ورسي که کاروبار ته دې لږ نقصان ورسي هېڅ خبره نه ده 11 میاشتې په دنیا پورې نښتې وي ودې کړه دې میاشت کې لږ نقصان وکړه که د آخرت ته ګټلو لپاره ایام معدودات نو ایام معدودات دي د شمار ورځې دي دا د شمار ورځې ښه په حساب کتاب سره تېرې کوي حساب کتاب سره یعنی چې ښه حساب کتاب پکې وکړه چې ته په دې کې څه کې او څه نه کې او زما تاسو ته دا نصیحت دی چې د نن شپې نه د پېشمني په ټیم درته د ورور په شان نصیحت کوم ټولو ته د پېشمني په ټیم کې نن یا سهار مانځه نه بعد ځان له یو ټایم ټیبل یو جدول جوړ کړه ویې لیکه ځان ته څه لازم نه دی چې تاسو به دا کار کوئ خو د هغه چا دپاره ویم چې څوک د شمار د ورځې ښه تېرول غواړي او په دې ټایم ټیبل کې ولیکه چې زه به څه کوم سهار مانځه نه بعد مثال کې جومات کې ناست نور رکعتو پورې هغې کې به څه کوم تلاوت 15 صفحې ماسپښین نه بعد مثال کې درس دی مازدیګر نه بعد درس دی بیا روژه ماتې دی د دې اقامت او د اذان په منځ کې به دومره صفحې سبق وایم تراویح که کار له ځي کار له لاړ بیا راشي یا که تراویح او کار نشتی د شپې بیا تهجد دی په منځ کې تلاوت دی سحر پېشمني ټیم کې څه کوو داسې یو جدول جوړ کړه چې دا روژې دې ښه ښایسته تېری شي ایاما معدودات یو څو ورځې د شمار دي یا شمارلی شوي دي فمن كان منكم مريضا نو هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او على سفر یا یې په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو په ده باندې شمارل دي د ورځو نورو د څه دپاره د قضا راګرځولو دپاره یعنې د عدت به دی څه کوي پوره کوي شمار به پوره کوي بیمار دی مسافر دی روجې ونه نیوه نو دی به دا روجې بیا نور ورځو کې هم نه نیسي به